هغه جومات چې اتومي بم هم وران نه شوای کړای. سلامونه ګرانو دوستانو، جهاني ټاپ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که چیرې تاسو نوي لیدونکي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب، ویډیو در سره لایک او د نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ. هغه جومات چې اتومي بم هم وران نه شوای کړای. د کوبا جومات په جاپان کې لومړنی جومات دی چې د کوبا په ښار کې موقعیت لري. دغه جومات په 1928 کال کې د کوبا ښار په ایکماناتو دوریچویک سیمه کې جوړ شوی دی چې لګښت یې یو شمېر اسلامي هېوادونو پر غاړه اخیستی و. د کوبا جومات په هندي سنتي سبک د یوه معمار په لاس ودان شوی دی. د جاپان هیروشیما او ناګاساکي د امریکا تر اټومي برید وروسته د کوبا ښار هم زیات برخې زیانمنې شوې او ډېرې برخې یې ورانې شوې. د کوبا جومات شاوخوا سیمې له خاورو سره خاورې شوې، خو د جومات دیوالونه یوازې درزونه وکړل او ښیښې یې ماتې شوې. د بمبارۍ له کبله د جومات بیروني دیوالونه لوګیو تور کړل. هغه جاپاني عسکر چې د کوبا مسجد په تلخانه کې پناه اخیستې وه ژوندي پاتې شول. آن دا چې جومات د مسلمانانو او کافرانو دواړو لپاره د امن پر ځای بدل. وروسته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته یو شمېر اسلامي هېوادونو سره جرګه شول او د جومات د بیا رغولو لګښت یې پر غاړه واخیست. دغه جومات له یوې بلې پېښې هم روغ راوتلی دی. په 1995 کال کې په جاپان کې د 20 ثانیو لپاره د 20 ثانیو په اندازه لړزېدونکې زلزله رامنځته شوه چې لږ تر لږه 6433 جاپانیان پکې ووژل شول او د ښار ډېرې برخې ونړېدې، خو د کوبا جومات هماغسې پر خپل ځای روغ پاتې شو.